الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې په سورة انفال 4 نمبر آیات کې د مؤمنانو صفت بیان کړی دی. د سورة انفال 2 نمبر او 3 نمبر او 4 نمبر آیاتو کې الله جل جلاله د مؤمنانو صفت بیان کړی دی، د هغو مؤمنانو چې هغه کامل مؤمنان دي. په بزرگانو او مشایخو کې د یو شیخ او بزرگ سره یو چا پوښتنه وکړل، دغه شیخ او بزرگ چې زموږ د دغه امت یو مشهوره بزرگ دی، د سیدنا حسن بصری رحمت الله تعالی علیه څخه یو چا پوښتنه وکړل چې ابو سعیده آیا ته مؤمن یې؟ نو ده په جواب کې ورته وویل چې وروره ستا د دغه سوال 2 جواب دي. که چیرې ستا په دغه سوال کې مطلب دی چې ته پر الله جل جلاله باندې ایمان لرې، د الله پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې ایمان لرې، په جنت باندې ایمان لرې، په جهنم باندې ایمان لرې، کدی د دغه سوال څخه مطلب دی نو زه الحمدلله مؤمن یم، پر الله می ایمان دی، د الله پر رسول می ایمان دی، د الله پر کتاب می ایمان دی، پر جنت او پر جهنم می ایمان دی. او کچیرې ستا مقصد د دغه سوال یا ستا د دغه سوال مطلب دا وي چې ته داسې مؤمن وي لکه په سورة انفال کې چې الله د مؤمنو کم تعریف کړی دی یا د مؤمن کم صفت کړی دی، نو دا به بیا الله ته معلوموي چې زه هغه رقم مؤمن یم که نه یم. درنو معززو دوستانو، د سیدنا حسن بصری رحمت الله تعالی علیه د دغه خبرې مطلب او خلاصه دا ده چې یو عام مؤمنان دي چې پر الله ایمان لري، د الله پر رسول ایمان لري، په قرآن عظیم شان باندې ایمان لري، د آخرت په ورځ باندې ایمان لري، پر جنت باندې ایمان لري، پر حساب او کتاب باندې ایمان لري، پر دې باندې د زړه له کومې باور او یقین وي. یو دا قسم مؤمنان دي. دویم قسم مؤمنان چې هغه حقیقي او رښتونی مؤمنان دي چې الله جل جلاله د دوی په باره کې فرمایلی دي اولئک هم المؤمنون حقا. دا کسان دا مؤمنان دي رښتینی په حق سره، دا مؤمنان دي. دا قسم مؤمنان دا نو بیا هغه څوک دي چې په دوی کې د دغه آیاتو کې چې د مؤمنانو کم صفت ذکر دی دا په دوی کې موجود وي، بیا نو دغه مؤمنان بلل کېدلی سي. نو مؤمنان په 2 قسمه سوه. دلته چې په قرآن عظیم شان کې الله جل جلاله د مؤمنانو تعریف کړی دی هغه څه دی؟ الله تبارک وتعالى فرمایلی دی انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمنان ایماندار کسان، د ایمان والا هغه کسان دي چې کله د دوی مخ ته د الله ذکر وسی، چې کله دوی ته الله وریاد سي، چې کله دوی د الله نوم واوري نو د دوی زړه نه وبیریږي، د الله خوف او بیره، د الله جل جلاله هیبت د په زړه کې راسي. دا یو صفت دی د مؤمن چې د الله د نامو د اورېدلو سره، د الله د نامو د الله د یادېدلو سره د دوی په زړه کې بیره راځي، خوف راځي، هیبت راځي، په دوی کې نور محبت د الله راځي، په دوی کې نور د الله د دین محبت راځي، دوی نور د الله و دین ته متوجه کیږي. دا اول صفت دی. دویم صفت یې دا دی چې الله جل جلاله بیان کړی دی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. چې کله پر دوی باندې د الله جل جلاله آیاتونه تلاوت سي نو د دوی پر دغه تلاوتو د آیاتو باندې ایمان نور قوي او مضبوطه سي، ایمان یې نور زورور سي، د ایمان قوت نور زیات سي او نور د الله پر دین باندې کلک سي.
دریم صفت الله جل جلاله د حقیقي مؤمنانو کړی دی هغه دا دی وعلى ربهم يتوکلون پر رب العالمین باندې توکل وي په خپل رب باندې توکل ساتي توکل یې صرف او صرف پر رب العالمین باندې په ټولو امورو کې په ټولو کارو کې د دې توکل پر رب العالمین باندې پر رب العالمین باندې باوري دا درې صفات سو څلورم صفت الله جل جلاله د حقیقي مؤمنانو هغه دا بیان کړی دی الذين يقيمون الصلاه دا دریم نمبر آیات هغه کسان چې اقامت لمانځه کوي چې لمونځ ساتي لمونځ قایموي لمونځ د ټولو شرایط او ضوابطو سره کوي ومما رزقناهم ينفقون او د بعضې هغو مالو څخه چې الله ودی ته ورکړي دی انفاق کوي د الله په لار کې ورکړه کوي دا یې پنځم صفت دی اول صفت د الله بیره ده د الله خوف دی د دوی زړونه به د الله د نامه د یادېدلو سره بیریږي دویم صفت یې دا دی چې د الله په آیاتو باندې د دوی نور ایمان مضبوطه کیږي قوي کیږي دریم صفت یې دا دی چې پر الله باندې توکل کوي څلورم صفت یې دا دی چې اقامت د لمانځه کوي د لمانځه خصوصي اهتمام کوي پنځم صفت یې دا دی چې په دوی کې به سخا وي زکات خیرات صدقاتي د خپلو قریبانو او دوستانو سره وسیله پر عامو مؤمنانو مسلمانانو باندې شفقت او رحم په هغه کې فقیر دی مسکین دی مسافر دی کونډه ده یتیم دی قریب دی امسایه دی چې څه الله جل جلاله په خپل مبارک کلام کې ذکر کړی دی د دغه ټولو مسکینانو د دوی یو خاص قسم خیال ساتل په خپل مال کې پر دوی باندې یو وسیله او رحم کول دا یې پنځم صفت نو الله جل جلاله د دغو خلکو په باره کې فرمایلي دي اولئک هم المؤمنون حقا دا نو هغه کسان دي چې دوی مؤمنان دي په حق سره د دوی ایمان دی پر الله جل جلاله باندې په حق سره لهم درجات عند ربهم د دوی دپاره درجې دي د دوی د رب په نیز باندې دا یو صفت دی الله و دغو مؤمنانو ته چې په دغو پنځو صفاتو باندې یو مؤمن متصف وي د هغه دپاره یو انعام دا دی چې الله به دغه انسان ته لوړې درجې ورکوي دویم انعام دا دی ومغفرة د الله تبارک وتعالی له طرفه و دوی ته مغفرت دی دریم لوی انعام ورزق کریم او د عزت رزق دی چې الله جل جلاله به دوی ته ورکوي دغه حق مؤمنانو ته الله جل جلاله درې انعام ورکوي یو انعام لوی او بلندی درجې دي چې الله جل جلاله به دوی ته ورکوي دویم انعام هغه د الله مغفرت دی دوی ته چې الله به د دوی د ګناهو معافي کوي دریم لوی انعام هغه دا دی چې د عزت رزق دی چې الله جل جلاله به دوی ته ورکوي